طالبانو په پنجشیر کې د خپلو ځواکونو مرګ ژوبله تایید کړه. سره له دې چې د طالبانو د مرکزي حکومت فیاندویان په پنجشیر او نورو ولایتونو کې د نښتو په اړه د خپلو وسلوالو مخالفانو ادعاوې چورلټ ردوي. د طالبانو د حکومت د پنجشیر ولایتي ادارې تایید کړه چې په دې ولایت کې 6 وسلوال د مخالفو جګړو مارو په حملو کې وژل شوي دي. د افغان اسلامي اژانس د راپور له مخې د پنجشیر ولایت د ولي بیاندوی ابوبکر صدیق پرون دوشنبه ویل چې په دره ولسوالي کې د جمعې د ورځې په جګړه کې د دوی 6 وسلوال کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. تر دې مخکې وړمه ورځ د مقاومت ملي جبهې د پنجشیر په درې او ابشار ولسوالیو کې له طالبانو سره په مخامخ نښتو کې د 10 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 6 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې چې طالبانو هم رد کړې وه. له دې پیښې وروسته طالبانو یو شمېر مشکوک کسان نیولي دي، خو مخالفه جبهه وایي چې طالبانو ملکي وګړي نیولي دي. د جرمني د DPA خبري اژانس د راپور له مخې د مقاومت ملي جبهې یو ویاند علي میسیم نظري ادعا کړې چې طالب ځواکونو وروسته له هغې چې ورته ډېرې مرګ ژوبلې واوښتې او پر یو شمېر سیمو یې کنټرول له لاسه ورکړ، د پنجشیر په ابشار او عبدالخیل سیمو کې تر 100 زیات ملکیان نیولي، لږ تر لږه 9 تنه یې نور وژلي دي. خو په پنجشیر کې د طالبانو د ولي ویاند ابوبکر صدیق د ملکیانو د وژلو ادعا رد کړه، خو دا یې تایید کړه چې د پنجشیر ولایت په درې ولسوالۍ کې یو شمېر مشکوک کسان وروسته له هغې ونیول شول چې په دې سیمه کې د دوی پر ځواکونو برید وشو. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهه په وروستیو کې د طالبانو پر ضد د جګړو او هغو ته د مرګ ژوبلو د اړولو پرله پسې ادعاوې کوي. د جبهې د ځینو سیمو د نیولو ادعا هم کړې ده، خو دا ادعاوې په خپلواک ډول تایید یا رد شوي نه دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.